السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو که چېرته ستاسو موبایل ډیر ګرمیږي او که چېرته ستاسو موبایل هینګ کیږي او ستاسو موبایل ډیر زر چارج وهي نو دغه ویډیو ستاسو دپاره ده، تر پایه راسره وګورئ. صرف زه به تاسو ته ښیم یو دوه درې سیټینګونه ستاسو په موبایل کې چې هغه سیټینګونه وکړئ، انشاءالله ستاسو موبایل به په ژوند کې نه ګرمیږي او نه به ستاسو موبایل هینګ کیږي. دوستانو د ټولو نه مخکې به تاسو لاړ شئ د خپل موبایل سیټینګ ته. چې کله هم تاسو راغلی دوستانو تاسو به لاندې راشئ، دلته به تاسو ته لیکلی وي اباوټ فون. په دې اباوټ فون باندې کلیک کړئ، د هغې نه پس به تاسو په دې سافټویر انفارمیشن باندې کلیک کړئ او د هغې نه پس به تاسو اووه ځلې په دې بل نمبر باندې کلیک کړئ، 1 2 3 4 5 6 اووه. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک تاسو به لاندې راشئ، تاسو ته به دلته ډیولپر آپشن راځي. دوستانو تاسو به فکر کوئ چې دا خو مخکې نه پروت و، صحیح ده، دا زما مخکې نه پروت و، خو کیدای شي ستاسو په موبایل کې دا ډیولپر آپشن نه وي. نو چې کله هم نه وي نو دلته به راشئ، هغه طریقه به وکړئ، او چې کله وي بیا هیڅ ضرورت نشته، مزې ډایرکټ دلته ډیولپر آپشن ته راشئ. ښه، چې کله هم تاسو ډیولپر آپشن ته راغلی دوستانو دلته به لږ لاندې راشئ، ډېر زیات سیټینګونه په دې کې موجود دي، د نورو کې ګوتې مه وهئ. دلته ګورئ که چېرته ستاسو موبایل ډېر سلو وي، یاره ستاسو اپلیکیشن یې دي ډېر سلو یې چلوي، ستاسو موبایل چې کله یو تصویر یا څه ګورو نو ډېر سلو وي، نو تاسو به دلته دغه درې آپشنونه وي، دا وینډو انیمیشن سکیل، دا بل او دا بل، دا به تاسو درې واړه آف کړئ. سمه ده، بیا به لږ لاندې راشئ. چې کله هم تاسو لاندې لږ راشئ دلته به تاسو ته لیکلی وي بیکګراوند پروسس لیمټ. دا بیکګراوند پروسس لیمټ دا د دې دپاره کار کوي چې کله هم تاسو په خپل موبایل کې ګوته نه وهئ نو ستاسو اپلیکیشن یې آلریډي ستاسو په بیکګراوند یا ستاسو موبایل کې چلیږي. زه چې کله خپل موبایل کې کار نه کوم او زما چارج ډېر زر وهي نو دا تاسو نو بیکګراوند پروسس کوي، یعنې ستاسو اپلیکیشن یې به ستاسو چې کله هم تاسو خپل موبایل کې ګوتې ونه وهئ نو کوم اپلیکیشن چې ستاسو په بیکګراوند کې یا ستاسو موبایل کې چلیږي هغه به نه چلیږي، د نن نه پس هغه به صرف آف وي. به ښه، د دې نه هم چې کله تاسو ووتئ دوستانو دا وشو ستاسو کار، صحیح ده. اوس دوستانو تاسو ته په کار ده چې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. چې کله هم هغه اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ ستاسو موبایل به داسې شي لکه د اور بچی. اپلیکیشن ډسکرپشن کې پروت دی دوستانو، هغه اپلیکیشن انسټال کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړه اپلیکیشن به سمپل تاسو خلاص کړئ. صرف دوستانو ډېر ورکوټ ډېر کم یې بینیسي خو کار ډېر زبردست دی، ستاسو موبایل ډېر فرش او ستاسو موبایل ډېر تازه ساتي. دوستانو دلته سی پی یو ده او دلته ریم دی. نو ګورئ دوستانو ستاسو موبایل ډېر زبردست روان دی. تاسو به سمپل به د سی پی یو باندې کلیک کړئ. چې کله هم تاسو په سی پی یو باندې کلیک وکړو نو ستاسو موبایل به سکین کیږي. ستاسو موبایل ټول کوم اپلیکیشن چې هغه فضول دي هغه به ټول تاسو ته مخې ته راشي او تاسو ته به دلته لاندې لیکلی وي کلین. چې کله هم تاسو کلین کې هغه ټول اپلیکیشن چې هغه د کار نه وي هغه بیکاره وي او ستاسو موبایل ډېر سست کړی وي، یعنې بیخي ستاسو موبایل جام کېږي نو هغه به ټول څه شي ختم شي. دوستانو دا زما لومړی ځل دی یا دویم ځل دی، ما یو ځل یې وکړو نو ځکه دا اوس ماته هغه اپلیکیشن نه راولي. نو دوستانو دا چې کله هم تاسو کمپلیټ کړو نو ستاسو موبایل به دا وګورئ تاسو ته به داسې راشي، دا به تاسو کلین اپ کړئ. چې کله هم تاسو کلین اپ کړئ نو تاسو به داسې دا د 8 راځي. دوستانو تاسو به دا 8 پوره وګورئ. چې کله هم دغه تاسو پوره وکتله نو دا به ستاسو ټول اپلیکیشن بند شي. د یو 2 منټو دپاره به خپل موبایل لاک کړئ او ځان سره به څنګه کېږدئ او د هغې نه پس به تاسو موبایل راوباسئ، راوګورئ چې سپیډ څنګه دی. دوستانو په ډسکرپشن کې لینک پروت دی، ضرور دغه اپلیکیشن په موبایل کې انسټال کړئ. د هغې نه پس هغه سیټینګ هم وکړئ، اول سیټینګ وکړئ دغه اپلیکیشن بیا انسټال کړئ. بیا خپل موبایل ته تاسو وګورئ چې تاسو د موبایل نه څه جوړېږي، داسې جوړېږي لکه تاسو چې بالکل نوی خپل موبایل اخیستی. نو دوستانو که چېرته تاسو پښتو زده کړئ چینل سبسکرایب کړی نه وي چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ روزانه همداسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې په چینل کې اچوو. نو دا نننۍ ویډیو که چېرته خوښه شوې وي مومي در سره لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.